د پکتیکا ولایت ځایي اوسیدونکي وایي د ولایت ډیری درمل پرته له ګمرکه په غیر قانوني ډول راوړل کیږي او کیفیت ته یې هیڅ پاملرنه نه کیږي. دوی وایي په دې برخه کې دولتي او خصوصي سکتور خپلې زیاتې ګټې ته لومړیتوب ورکوي او ډیری مهال داسې دوايانې راوړي چې د کم کیفیت حد پرې ختم وي. د پکتیکا د عامه روغتیا ریاست مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي هڅې یې پیل کړي چې له دولتي تر خصوصي سکتور ټولې راوړونکي دوايانې د یو معیاري لابراتوار په وسیله وګوري او بیا په بازار کې ورته د پلور اجازه ورکړي. مدني فعال علي محمد نظري وایي پکتیکا ته له ګاونډیو هیوادونو داسې درمل راوړل کیږي چې کیفیت یې نهایت کمزوری وي. دوی ویل دغه درمل په غیر قانوني ډول د ولایت ته راوړل کیږي او د خراب کیفیت له امله نه یوازې دا چې ناروغ ښه کولی نشي، نورې ناروغۍ او ستونزې هم ورته پیدا کوي. موږ نه دي اورېدلي چې تر اوسه دغه درمل د راوړلو په وخت کې د عامه روغتیا وزارت یا کوم بل ارګان لخوا چک شوي وي او دغه راز موږ چې کوم معلومات لرو په غیر قانوني شکل راوړل کیږي. د دې ترڅنګ یوه بله د اندېښنې وړ خبره دا ده چې اوس په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم بې کیفیته درمل ناروغانو ته ورکول کیږي. هغه درمل چې په دواخانو کې پلورل کیږي د روغتیایي مرکزونو لخوا هم مراجعینو او ناروغانو ته دغه درمل ورکول کیږي او په تمامه معنا ویلی سو چې دلته د پکتیکا په درملتونونو او روغتیایي مرکزونو کې اکثر درمل بې کیفیته دي، د دې په ځای چې ناروغ ته ګټه وکړي جانبي عوارض زیاتوي. نورګل جلالزی چې تر ډیره د درملو په پیر او پلور کې مصروف دی وایي د دولتي او خصوصي سکتور ټول درمل وړاندې تر دې چې ناروغانو ته ورکړل شي لازمه ده چې په معیاري ډول وکتل شي او بیا ورته د پلور اجازه ورکړل شي. هغه وایي د څو پیسو په بدل کې درمل د مسؤلو کسانو له لوري نه کتل کیږي او نه هم ګمرک کیږي. همدا لامل دی چې ورځ تر بلې د دواګانو کیفیت ټیټیږي او ناروغۍ ورسره زیاتیږي. راواردوي خصوصي سکتور ښه خو کوالی کنټرول د دولت لخوا کیږي. ښه کوالی کنټرول ځانګړې شعبه د دولت لخوا چې د هغو لخوا ګمرک کیږي، بیا له ګمرکه وروسته کوالی کنټرول ته ځي نو کوالی کنټرول هغه کیفیت ګوري. ښه کیفیت یې که صحیح باید کوالی کنټرول اجازه ورکړي چې داخل شي او که کیفیت صحیح نه کوالی کنټرول اجازه نه ورکړي، خو دلته یې فساد له وجې کوالی کنټرول اجازه ورکوي داخلي. د پکتیکا موټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل عثمان زوی وایي قانوني لاره دا ده چې ټولې دواګانې وړاندې تر دې چې بازار ته وړاندې شي جدي اړتیا ده چې په معیاري ډول چک او کنټرول شي. خو هغه وایي دلته دې څه ته تر اوسه هېڅ پاملرنه نه ده شوې او ټینګار کوي چې ټولې دواګانې باید د مسلکي ټیم له لوري په شفاف ډول وکتل شي. هر افغان او هر دواخانې وال ټول خلک په دې باندې متفق دي او خوشحاله دي چې معنا هغسې کار وشي. خو په افغانستان کې نسبت نورو ملکو ته دغه شی نسته، لیبارټري سي چک سي خو دغسې وشي ډېر. د پکتیکا عامه روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اسدالله رسولي هم د درملو کم کیفیت تر ډیره مني، خو وايي د دولتي سکتور د درملو قرارداد په پلازمینه کابل کې کیږي او دا واک له دوی څخه اخیستل شوی چې باید څه ډول دواګانې واخلي. نوموړي د خصوصي سکتور درملو د کنټرول په اړه وویل پلان لري چې په راواردونکي لار کې یو معیاري لابراتوار جوړ کړي تر څو د ولایت د ټوله راوړونکي دوا بازار ته تر داخلېدو وړاندې په مسلکي ډول وکتل شي. موږ په سرحد کې خصوصا یا د اورګون په ولسوالۍ کې یا مثلا په برم ولسوالۍ کې یا په شهرونه کې وي مرکز کې یو داسې یو سټانډرد لابراتوار باید ولرو چې دوا د کیفیت څخه مطمئنه شو. که څه هم دا ډیر مالی هغه ته ضرورت لري، مصارف ته ضرورت لري او یو پرسونل ته ضرورت لري، نو که د عامه روغتیا وزارت او خصوصا د پکتیکا ولایت مقام زموږ سره په دې برابر باندې کومک وکړي چې موږ یو سټانډرد لابراتوار ولرو او د کیفیت څخه مطمئنه شو، نو موږ کولای شو چې په هغه وخت کې د خلکو هغه کوم اندېښنې چې دي هغې ته ځواب وویلی شو. یاد دې وي چې اوس مهال په بازار کې ډیری داسې درمل پلورل کیږي چې قیمت یې له خپل اصلي قیمت څخه څو چنده ټیټ او کیفیت یې نهایت کم محسوس کیږي.